سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست. What did the doctor say? What did the doctor say? ډاکټر څه ویله؟ یا ډاکټر څه درته وویل؟ مریض یو راغلی خدای نکرده ډاکټر چې بېرته راسې یې پوښتنه ملګري څخه کوي چې ډاکټر څه درته ویل یا ډاکټر څه ویل. I have caught a cold. I have caught a cold. زه زکام شوم یا زکام مریضي راته تشو پیدا شوله. Have you ever returned home before 7? Have you ever returned home before 7? په ژوند کې مخکې تر 7 بجو کور ته راغلی یا داخل شوی د کار څخه. There is a page missing. There is a page missing. یو ورقه ده، یعنی نسته د حاضري ورقه، مثلا د شي ورقه شته، هغه ورقه چې ده missing ده، نسته. I had hoped to save more money. ما دا هیله یا امید درلود چې پیسې مې ذخیره کړې وای یا مې ساتلې وای. The building was built in 1960. The building was built in 1960. دا بلډینګ یا اپارتمان په 1960 کې جوړ شوی و. We reached Uruzgan at midnight. We reached Uruzgan at midnight. موږ اروزګان ته نیمه شپه یا په نیمه شپه کې ورسېدلو. I am coming. I am coming. زه درځمه، زه را روان یم، یا مثلا په لار کې درځمه. He stayed at the hotel for several days. He stayed at the hotel for several days. They په هوټل کې څو ورځې راهیسې په هوټل کې اوسېږي. I like her very much. I like her very much. زما دا ډېره خوښېږي. She has just turned 12. She has just turned 12. دا فقط همدا اوس له 12 بجو څخه واوښتله یا ناوخته شوله. It is difficult for me to answer the question. It is difficult for me to answer the question. دا زما لپاره ستونزمنه ده یا مشکله چې زه و دې سوالو ته جواب ورکړم. I got my right leg hurt in accident. زما رسب شمې په ټکر کې خوږ کړه ده یا زخمي کړه ده. دوستانو، خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست. په کوم ځای کې پوه شوي یاست کولی شئ چې کمنټ راکړئ، زما چینل ته سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان ښې چارې.